اولنی سوال دی ورور دی وی چې ایا زه د هغه سړي نه قرض اخیستی شم او د قرضو لین دین ورسره کولی شم چې کوم سړی معروف وي په دې باندې چې د تجارت په حرامو باندې دی او په حرامه او په ناروا طریقې سره هغه مال ګټي؟ الجواب نصیحت هغه دا دی چې څوک چې هم معروف وي په دې باندې چې دی په حرامو طریقو سره مال ګټي او مال حرام دی، نو د هغه سره د معاملاتو نه ځان ساتل پکار دي. یو سړی د مشهور دی چې دا سودخور دی یا په نورو ناروا طریقو سره مال ګټي، نو نه د پکار چې د هغه سره څه لین دین وساتلی شي. اگر که هغه لین دین د قرض وي، د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. او که چېرته دا سړی بعض مال حرام او بعض حلالي، یعنی څه مال په حرامه طریقه ګټي، څه په حلال او په روا طریقه ګټي، او مال چې دی هغه مخلوط دی، پاک او پلیت دواړه پکې شتي، نو دې ټیم کې د هغه سره لین دین د قرضو کولی شي، خو بیا هم بهتر دا دی چې پرېږدي. او مشهور حدیث ته امام ترمذي راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یو شی ته په شک کې اچوي، یو خبره ته په شک کې اچوي، هغه پرېږده او داسې کار کوه چې هغه ته په شک کې نه اچوي. او حدیث کې راځي متفق علیه حدیث ته من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. او څوک چې د شبهاتو نه ځان لرې وساتي، نو د خپل دین او د عزت خیال وساتو. او دغه شان یو حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی دی الاثم ما حاک فی نفسک. ګناه هغې ته وایي چې ستا په زړه کې تردد پیدا کړي، دا زړه دې پرې مطمئن نه وي. نو د داسې سړي سره په معاملاتو باندې سړی مطمئن نه وي، اگر که د هغه بعض مال حلالي او بعض حرامي. خو دا د هغه چا خبره ده چې څوک دیندار وي او د الله نه یېرېږي. کوم سړی چې د الله نه یېرېږي، نو هغه دې خبرو ته ډېر سوچ کوي چې دا زه چې د چا سره دا معامله کوم، د ده لین دین څنګه دی، د چا خوراک چې کوم، د ده لین دین څنګه دی. بلکې نن سبا خو چې چا له دې دعوت ورکړو یا چا ورله دعوت ورکړو، د روټۍ دی ورماتي، که د لین دین مسله راله دی ورماتي. دې ته ګوري نه نه راته تپوس کوي چې د دې سړي معاملات دي څنګه. په پیسه پکار ده، روټۍ پکار ده، پروګرام پکار دی. دا د بعضو هغه طریقه ده او د ډېرو ده چې هغوی دغه خیال نه ساتي. کوم مثال کې 500 روپو ته ضرورت شو، د ده 500 روپۍ پکار دي، که هغه دی د سودخور نه دي او که هغه دی د هر چا نه دي، خو وایي چې زما 500 روپۍ پکار دي، ضرورت مې دی. کوم سړی چې د الله نه یېرېږي، هغه د دې خبرو ډېر خیال کوي او احتیاط کوي. د هغه چا سره د معاملاتو نه ځان لرې ساته. بلکل چې کوم سړی یعنی په حرامو کې لګیا دی چورلټ، او یو هغه سړی دی چې حرام او حلال دواړه کوي، نو د ده نه هم ځان ساتل غوره دي د خپل دین د حفاظت لپاره. او دغه شان چې په زړه کې د تشکونه پیدا نه شي. که ته د سره معاملو کې هم زړه کې به دې ځي راځي دا خبره، که چېرته یو سړی دینداري بیا ویل، په زړه کې به دا خبره اوړي راوړي چې یاره دا معامله به صحیح او که نه به صحیح، دا مال به حلالي که حرام به، الله به بما رانیسي خو نه. نو د دې نه ښه دا ده چې یو سړی دا معامله پرېږدي اگر که جایز ده. مؤمن چې دی د شبهاتو نه ځان لرې ساتي. خلاصه دا ده که چېرته معاملات دغه ټول د حرام وي او تجارت د حرام وي، نو بیا خو هغه سره د قرض لین دین نشي کولی. او که چېرته مال یې ګډوډي، څه حلال څه حرام، نو بیا ورسره معامله جایز ده، خو نه کول غوره دي. دا یو ورور سوال کړی دی چې ما د یو کس نه قرض اخیستی و 50,000 ریاله. وی کله چې ما واغستو، نو هغه ماته به یو وخت کې ووایي چې په تا باندې د دې مال زکات دی، د کوم مال چې تا زما نه اخیستی دی.
وی ما ورته چې په ما باندې به دې زکات نه وي راته وي چې واپس یې راکړه زه به زکات ورکړم وی په هغه ټیم ما سره د هغې د ورکولو طاقت نه نو زکات ما ورکړو نو آیا د دې دا خبره صحیح ده چې په ما باندې دې زکات دی او زما دا کار صحیح دی چې ما د هغې زکات ورکړو الجواب خلاصه د جواب دا دی چې دې سړي چې دا کوم کار کړی دی دا حرام دی د دوو خبرو د لاسه دې کوم سړي چې دته ویلي چې زما تا سره مال دی په دې کې زکات دی دا به ته ورکې د حرام کار کړی دی د دوو خبرو د لاسه یوه د په قرض باندې زیاتي مال غوښتلی دی یعنی یو کس راولګېدو چې د هغه نوم عبدالله دی او هغه محمد له 15,000 ریاله ورکړو بیا محمد ته و چې تا باندې په دې کې زکات دی ته به د دې مال زکات ورکړې دیزی کې د عبدالله د محمد نه په زکات د پاس په قرضو د پاسه زیاتی مال غواړي او نه دی جایز چې په قرضو باندې څوک فایده والي یا زیاتی مال پرې والي ځکه چې د قرضو د معامله چې ده دې ته علما وایي دا عقد د ارفاق دی د مهربانۍ او د شفقت عقد دی په دې باندې ثواب ګټلی کېږي په دې باندې نیکیانې ګټلی کېږي په دې ته فایده نشي اخیستی نو څوک چې قرض ورکوي چاله دله نه وي جایز چې دی په دې قرض باندې زیاتي څه وغواړي یا په دې باندې داسې شرطونه په دې سړي باندې ولګوي چې هغه ناروا وي ځکه چې دا په سود کې شمارلی کېږي او یو روایت ته معروف د علما فقهای ذکر کوي اگر که په سند کې مقال شتي خو اجماع د اهل علم په هغې باندې ده چې کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې په ځان پسې فایده راکاږي نو دا سود دی هر قرض چې په ځان پسې فایده راکاږي نو دا سود دی نو دې سړي چې دا کار کړی دی دته یې ویلي چې ته دا زکات ورکړه دا په سود کې راځي څنګه په سود کې راځي څه پیدا یې واخیسته که د ده سره نو که د ده سره وي زکات به ده وي چې هغه سره به زکات په هغه نو بیا قرض سود څنګه شو نه تاسو بل شي ته لاړئ زکات په دقه کس ته چا چې قرض ورکړی هغه په ده باندې ورکړو دی فایده واخیستی دی فایده واخیستی دا سود شو دویمه خبره چې دا کار ناروا دی د هغې د لاسه زکات په مالک باندې لازم دی په بل چا باندې نه دی د چا چې مال دی چا چې قرض ورکړی دی دی مالک د دې مال دی په ده باندې زکات دی زکات په هغه چا نه دی چا قرض ورکړی نو دې سړي چې دی بل باندې دا خبره لازم کړې دی چې ته به زکات ورکې نو دی غلط کار کړی دی بل د ده ذمه بري شوي نه دی ورې په ده باندې اوس هم زکات پاتې دی په ده باندې اوس هم زکات پاتې دی د هغه زکات ورکول د دغه مال د هغه کار نه و او نه پرې د ده ذمه فارغه کېږي په ده باندې اوس هم زکات د دې مال پاتې دی ځکه چې دا مال د ده و د هغه نه دی نو ځکه د دې سړي دا کار ناروا دی په دوو طریقو سره یو خو دی فایده غواړي او دویم هغه چا باندې زکات ورکوي چې هغه د دې مال مالک نه دی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی که چېرته څوک زنا وکړي والعیاذ بالله د یو زنانه سره د دوبور د طرف نه نو یو خو دا سوال دی چې دا زنا شمارلی کېږي او دویمه دا چې آیا دا کفر دی الجواب هغه زنانه چې هغه پردی وي د هغې سره زنا کول دا خو معروف دی چې په دې باندې حد دی چې هغه په شریعت کې بیان شوی دی او په دې کې د علماو منځ کې اختلاف هم نشته چې یو سړی راولګي د پردۍ زنانه سره میلاو شي په هغه طریقې سره چې هغه معروفه ده نو دا خو حرام ناروا زنا شمارلی کېږي او چې شبهه پکې نه یو شروط پوری نو بیا په دې سړي باندې حد هم قایمېږي او په دې زنانم هر چې د دوبور د طرف نه زنا کول دي دا هم زنا شمارلی کېږي
ځکه چې دې کوم دی د داسې زنانه سره میلاویږي چې هغه زنانه د ده دپاره حرامه ده، نو دا هم زنا ده. که یو سړی د زنانه سره میلاویږي د دوبر د طرف نه او که د مخې نه چې دا زنانه په ده باندې حرامه وي، دا زنا شمارلی کېږي. دا لازم نه دی چې زنا کې به دی چې یو سړی به د زنانه سره میلاویږي په هغه طریقې سره چې سړی خپلې ښځې سره میلاویږي، یا په کومه طریقه چې الله اجازت ورکړی د خپلې ښځې سره د میلاوېدو، هله به دا زنا نه. په هره طریقه چې یو سړی د پردۍ زنانه سره میلاو شي، که هغه دی په هره طریقه د هغې سره یعنی شهوت پوره کوي، که د مخې طرف نه که د شا نه، دا به زنا شمارلی کېږي. او چې کله به کې شبهه نه یو شروط پوره وي، نو بیا به حد هم قایمېږي په زنانه باندې او په نارینه باندې. دغه شان دا سوال چې آیا د دوبر د طرف نه کوروالی دا کفر دی یا زنا کفر دی؟ نه، کفر خو نه دی. د زنا مسله تېره شوې. سړی چې د خپلې زنانه سره کوروالی کوي او د حلاله زنانه چې د ده دپاره ده او ورسره د دوبر د طرف نه کوروالی کوي، نو دا هم کفر نه دی. ها، کفر اصغر ورته ویلی کېږي، وړوکی کفر دی. او کفر به دوه قسمه. یو لوی کفر هغه چې انسان د اسلام نه وباسي او هغې سره دی مرتد کېږي والعیاذ بالله. دویم کفر هغه دی چې هغې ته کفر اصغر ویلی کېږي، وړوکی کفر، په هغې سره سړی کافر کېږي نو خو په لویه خطره کېږي. نو ځکه بعضو ګناهونو ته په حدیثونو کې کفر ویلی شوی دی، حالانکه په هغه ګناهونو سره سړی داسې نه کافر کېږي چې د اسلام نه وځي، نو هلته مراد کفر اصغري. او حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، امام احمد امام ابو داود دا روایت راوړی دی، من اتی حائضا او امرأة فی دبورها، څوک چې د حایض زنانه سره کوروالی وکړي یا د خپلې ښځې سره د دوبر د طرف نه کوروالی وکړي، فقد کفر، نو د کفر وکړو. دلته د کفر نه مراد هغه کفر نه چې د اسلام نه خارج شي، دلته د کفر نه مراد کفر اصغر دی. وړوکی کفر کې دی واقع شو چې باقي سره یو سړی د اسلام نه نوځي، الا په یو حال کې دی کافر کېږي، په کفر اکبر سره دیم کافر کېدی شي او د زنانه هم کافره کېدی شي چې کله دوی دا کار حلال وګڼي. یعنی یو شی الله حرام کړی دی او دوی وایي نه جي دا حرام، که الله حرام کړی دی او که هر څه کړی دی موږ ورته حلال وایو، په دې سره اوس دی کافر کېږي. هغه کفر کې واقع کېږي چې هغه انسان د اسلام نه وباسي او په هغې سره مرتد کېږي. نو د زنانه سره کوروالی د دوبر د طرف نه د لویه ګناه ده. او بعضو عوامو په زړونو کې دا سوالونه موږ نه شوي دي څو پیرې چې آیا دې سره زنانه طلاقېږي که نه؟ زنانه ورسره نه طلاقېږي، خو په لویه ګناه کې سړی واقع. او ځکه حدیث کې دا راځي چې امام ابو داود راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملعون من اتى امرأته في دبورها، په هغه سړي باندې لعنت ویلی شوی دی او د الله د رحمت نه رټلی شوی دی کوم سړی چې د خپلې بیبي سره د شا د طرف نه کوروالی کوي. او د شا د طرف نه معنی دی چې په شا کې کوروالی. او دغه شان یو حدیث کې دا هم راځي، امام ابن ماجه راوړی چې لا ينظر الله عز وجل الى رجل جامع امرأته في دبرها، د قیامت په ورځ به الله هغه سړي ته نه ګوري چې څوک د خپلې ښځې سره په دوبر کې کوروالی وکړي. او څوک چې په دې ګناه کې اخته وي، نو هغوی له پکار ده چې خالص توبه وباسي او الله ته واپس شي او د هغه اسبابونه دې ځان لرې ساتي چې د هغې د لاسه دی په دې کارونو کې واقع کېږي. او زه به یو خبره ذکر کړم او دا به انشاءالله فایدهمند خبرې. دا نن سبا یو څو خبرې ډېرې مشهورې شوي دي. یوه د ښځې خاوند اکثر د یو بل سره طبیعت نه لګي. یو دا خبره ډېره مشهوره ده، زموږ خواله خلک راځي کور کې یعنې سکون نشتي او طبیعت مې نه لګي. ښځه اکثر وایي د خاوند سره مې طبیعت نه لګي. یو دا خبره ډېره عامه شوې ده. دویم د ښځې او د نارینه په ناروا طریقو سره میلاوېده دا ډېر شوي دي. دا دوه خبرې ډېرې شوي دي او د دې دواړو بنیادي وجه دغه شی دی تاسو سره چې په جیب کې پروت دی د انټرنیټ.
دا د دې وجه ده دا سړی په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې د خو ځان دپاره حلال کړي دي که نه هغو حرام دې ته وایي چې یو زنانه په لار روانې دې ته به نه ګوري حرام صرف څه دي ټیک ټاک والا څه ده هغه حلاله فیسبوک والا هغه حلاله او محسوس پیری دا وایي د خبرو د درسونو کې مایي کې د ملګرو ته څه دلیل معلوم وي موږ ته دې وښیي چې خبرونو والا جنۍ ته کته جایز دي ټیک ټاک کې جایز دي فیسبوک کې ګوره یوټیوب کې ګوره دا جایز دي هر چې په لاره روان هغې ته به نه ګورې دا بیا حرام دي ځکه چې الله وایي د نظرونو حفاظت وکړي نو د نظر حفاظت صرف په لاره کې نور په ورځه دا سړی چې په دې جاخو کې مبتلا یي که نه او دا جنکو ته ګوري او هغوی کار دقه فحاشي او ډمتوب وي د دې خپلې ښځې سره طبیعت نه لګي او ښځه چې کله دا موبایل استعمالوي او په دې کې دغه هلکانو ته ګوري چې د هغوی کار ډمتوب او فحاشي او ځان یې سنبال کړی او څه چلونه یې په ځان کړي او خاوند یې دغه شډل بډل او ساده باده هغه به یې د خپل خاوند سره طبیعت دی نه کوي دا د حقایق وایم بیا چې والعیاذ بالله د فحش فلمونه ګوري او فحش کارونه ګوري او دا سندرې او دا ګډېدا او دا ناروا طریقې او ناروا چلونه ګوري دا چلونه بیا د خپلې ښځې سره دې ته پکې نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی وایي فلم کې دا پاټ شوی دی هغه سندره کې دا چل شوی دی په ډمتوب کې دا شوی دی په ډرامه کې دا شوی دی په پروګرام کې دا کار شوی اوس به دې دا کار په کور کې کوي دا درته یو داسې حقیقت بیان کړم که مني او که نه یې مني نن سبا دا دوه خبرې عامې شوي د ښځې او خاوند د یو بل سره نه لګېده په ناروا طریقو سره د یو بل سره میلاوېده او دا ټول برکت ته دغه انټرنیټ دی چې د ډېرو په هغې باندې بریک نه لګي او د ځان دپاره یې حلال کړی او څه جواب به ورسره وي الله له به یې ورکوي تیار کړی به یې جواب دومره ډاډه چې لګیا دی خو څه جواب به ورسره کېدی شي ځکه داسې ډاډه لګیا دی د ایمانونو طبعي د خلکو وکړه خبره والله د تقوا د دیندارۍ د ذهن د بدن د نظر د پیسو د وخت کومه طبعي زه تاته ذکر کوم چې هغه دې انټرنیټ د ډېرو خلکو دا قرآن پروت دی په غریب باندې یو انچ دوړه لګېدلې ده په دې جوماتونو کې لاس ولم څوک نه او په انټرنیټ کتو باندې سترګې سرې شوې لاړ شه ته ډاکټر پسې ته ډاکټر پسې لاړ شه چې هغه د سترګو ډاکټر دی او تپوس دې وکړه ډاکټران وایي اوس ټول رش په هغوی باندې جوړ دی د چا سترګې زخمي دي چا هغه سرې شوي دي چا په سر درد دی دا ټول د دغه شي برکت تقوا خو تلې راغلې واله ملګرو سره چې ناستې ته به وایي چې دا یو غټ د زمانې بزرګ دی سبحان الله استغفر تقوا د الله نه د یېرې خبرې او چې ځان له شي بیا د تقوا په طریقې هغه ځای کې بیا د تقوا په طریقې بدن ورسره تباه شو ځکه چې خوب نشته د خوب په ټیم کې دغه شی ګوره ارام سکون نشته د ارام په ټیم کې دغه شی ګوره اوس یو سړی دی هغه ماسپښین دمه کوي 1 ګنټه په 1 ګنټه کې دی 40 منټه موبایل ګوري نو دی به څه دمه وکړي د شپې چې ورته موږ وایو ماسخوتن درس دی ډېر مزه کوي خو دغه دا دی چې موږ سهار لاړ شو بیا راشو ستړي وو که دا سړی چې د ماسخوتن د لمانځه نه بعد په دې کټ کې پرېوځي موږ ته معلوم دي دا د خلکو سره موږ اوسېږو زه سره بلې دنیا نه یم دې کټ کې چې سم لیده هغه 12 پورې په دې موبایل کې ګوتې خو د الله په کور کې ناسته یو 2-3 نصیحتونه اورېده دا په ده باندې سم بوی شي مال د مال تبعي که دې ورته ووایي چې راشه هلته یو غریب دی 10 روپۍ وله ورکړه نو دومره فریادونه به درته وکړي
او د دې انټرنیټ په دوکانو ورشي دې مارکیټ کې دلته دې ورشي رشوې نه لاړ شي وګورئ څومره خرچې په دې موبایلو باندې کېږي او په دې انټرنیټ باندې دې په دې چې دا پیسې رالګي غریب له مه ورکوه که تکړه نه او نور چاله نشي ورکوه دغه پیسې ولېږه خپلو بچو له چېرته به پیسې وخوري څه به پرې والي سبق به پرې ووایي څه فایده به میلاو شي او په دې کې دې الټه دا ګټه وکړه چې دین تقوا هغه د نه لاړو د ښځې سره دیم طبیعت نه لګي د ښځې کېدي چې ستا سره طبیعت نه لګي بدن دې پکې خراب کړو هر څه دې ګډ نو دا مې راته یو نقطه ذکر کړه چې نن سبا چې دا څه جاخي ماخي کېږي نو د هغې ګډ سبب څه دی هغه د انټرنیټ دی دا ورو سوال کړی دی او ډېر ښکلی سوال یې کړی دی د یو نیم ورور د سوال نه د هغه د هوښیارتوب پته لګي او د دیندارۍ او سوالونه ماته یعنې په سوونو راځي بدون مبالغه که زرګه ووایم هم نو زیاتې به نه وي او په هغې کې بیا دا ملګري پکې بعض اکثر ملګري مخکې ورځو کې یو کله نه کله یو میسیج زما په دې نظر چې مخې له راشي موبایل کې ګوتم په ټایم راشي بیا یې ګورم خو که پکې راغی او لاړ نو بیا لاړ نابله یو کس میسیج وکړو وایي چې د دې علم څه پیدا چې تا کې عاجزي نشته د دومره تکبر او د دومره لویي او خلکو ته نصیحت ته عاجزۍ کوي او په خپله دوی دا حال دی تکبر څه دی تکبر دی چې ته د سیم سوال له جواب نه دی ورکړی دا تکبر دی ځکه زه دې بعضو ملګرو ته وایم راشي ته ورته کښېنه که ته یې ورکولی شي د یو څو ورځې مخکې او ما دغه د هغې نه بیا سکرین شاټ هم ځان سره کېښودو هسې چا ته د ښوو دپاره که څوک دا خبره کوي تقریبا د شپې د نهو نه یا د اتو نه واله د سحر د شپږ نیمو پورې چې سهار شپږ نیمو بجې ما خپل موبایل کولاو کړو او چې مې میسیج یې کتې صرف په واټساپ کې 206 میسیج راغلی 206 میسیجه دا د شپې د اتو نه د سهار د شپږ نیمو پورې دا ما له څوک داسې نر راوړی چې د 206 سوالونو جواب دی وکړي کېږي زه به نور څه نه کوم دغې ته به ناست یم وروره ستا جواب دی وروره ستا جواب دی وروره ستا جواب دی دغې ته به ناست او په اخره کې بیا پکې بعض د مال دوی وګټو مزې دوی وکړې هر څه دوی وخوړ ټوله دنیا دوی را جمع کړه سوالونه ډېري په هغې کې بیا موږ هغه سوالونه راوباسو چې هغه فایدهمنې ډېر د هغې فایده عامه اوس د دې ورور دا سوال ډېر ناشنا سوال یې کړی وی دا حدیث ما اورېدلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یاسین سورت یاسین د قرآن زړه دی سوال دا دی چې څنګه د قرآن زړه دی او قرآن خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه دی راجمع شوی یعنی قرآن خو موږ دې ته وایو دا کوم مصحف چې اوس موږ سره دی او په دې کې ټول قرآن راجمع شوی نو کوم څوک وایي چې سوره یاسین د دې قرآن زړه دی نو خو صحیح شو خو په هغه ټینګ خو راجمع شوی نه دی قرآن لا راجمع شوی نه دی نو څنګه زړه دی الجواب اولنی دا خبره یاد ساتل پکار دی چې دا حدیث یاسین قلب القرآن دا په ډېرو طرقو سره را رسېدلی دی خو ټول کمزوري سندونه دي په څومره لارو چې دا حدیث راغلی د هغه ټولې لارې کمزوري دي او ځکه امام دارقطني رحمه الله وی دا حدیث چې دی ضعیف الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث دا حدیث کمزوری سند والا دی متن مجهول لی او د سورة یاسین په فضیلت کې یو صحیح حدیث هم نشته اول خدا مسئله یاده کی چې دا حدیث سندن کمزوری دویم دی استشکال لرجو حدیث صحیح دی که کمزوری دا جدا مسئله خو دی رور تا چې کم اشکال لی دی جواب وی چې قرآن په هغه ټیم کې جمع شوی نه نو څنګه پیغمبر وی چې یاسین د قرآن زړه دی جواب دا دی چې قرآن د قرآن جمع کېده کله معنی دی چې په سینو کې د هغې را جمع کېده لکه الله پیغمبر ته وی ان علینا جمعه و قرآنه
اے د الله خپل پیغمبر ته وایي چې اے د الله پیغمبره د دې قرآن جمع کول په موږ باندې دي. نو په هغه ټیم کې خو قرآن جمع شوی نه دی، نو دلته د جمع کول نه څه مراد دی؟ په سینه کې جمع کول. لازم نه دی چې د قرآن جمع کول دي په پاڼو کې، قرآن په سینو کې هم جمع کېږي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې هم دقه شان وه چې په سینو کې قرآن جمع شو. لکه حدیث کې راځي د انس بن مالک مشهور روایت دی چې جمع القرآن على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 كلهم من الانصار. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 4 صحابه کرام قرآن را جمع کړو، ټول په انصارو کې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په پاڼو کې نه دی را جمع شوی. څنګه دی وایي؟ معنی چې په سینو کې را جمع کړی. یو معاذ بن جبل دی، دویم ابی بن کعب دی، دریم زید بن ثابت، او څلورم ابو زید رضی الله عنهم اجمعین. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سینه کې را جمع شوی دی، بیا د صحابه کرامو په سینو کې را جمع شوی دی، او داسې دا سلسله راغلې ده. ښه بله د سوچ خبره ده لکه که موږ دا وایو چې قرآن وروسته را جمع شوی دی، نو وروسته څنګه را جمع شوی دی؟ د کوم ځای نه اخیستی شوی دی؟ ځکه سینو نه اخیستی شوی، نو معنی ده چې په سینو کې مخکې را جمع شوی دی. قرآن شتي، صحیح دی چې یو مصحف نشتي ځان له په پاڼو کې خاص نه دی پروت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، خو په سینو کې نشتي. نو که دا حدیث که چېرته صحیح نو بیا دغه معنی واضح ده چې دا یاسین د دغه قرآن زړه دی کوم چې په سینو کې را جمع شوی دی، بیا په کې څه اشکال نشته. او کله قرآن جمع کېده څه ته وایي؟ په دې مصحف کې را جمع کېده. نو دا خبره صحیح ده چې دا کوم قرآن چې اوس موږ سره د مصحف په دې طریقې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه را جمع شوی، بلکې دا را جمع شوی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې. هغوی کې مشهوره واقعه ده په صحیح بخاري کې، زید بن ثابت رضی الله عنه وی او د به وحی لیکله، وی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پیر زه راوغوښتمه د دغه جنگ یمامه په دې وخت کې. کله چې دا جنگ د یمامه ختم شو، د هغې نه بعد عمر بن خطاب ورسره ناست شو، وی ابوبکر صدیق ماته وی زید بن ثابت وی، او دا د هغه وخت ځوانان. زید بن ثابت دا ځوان صحابي، ډېر کم عمره انسان. وی ماته وی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه زما خوا ته راغلی دی، او دی وی چې د یمامه په دې جنګ کې ډېر خلک زموږ نه مړه شو، پکې قاریان هم مړه شو. نو زه یېرېږم داسې نه چې دا قاریان زموږ نه ختم نه شي. د هغوی په سینو کې قرآن پروت دی، نو که سبا له دې څوک مړ شي چې دغه آیت یا دغه ځای صرف هغه ته یاد و، نو قرآن به زموږ نه نیمګړی شي، نو دا ته را جمع کړه. وإني لأرى أن تجمع القرآن، زما دا رأی دی چې ته د قرآن را جمع کړي. نو بیا زید بن ثابت رضی الله عنه وی ابوبکر صدیق زما دا ډیوټي ولګولې دا به ته را جمع کړي. دا د هغه وخت ځوانان او دا را جمع کول دي اسان نه دي، ځکه هغه وی که ابوبکر صدیق ماته ویلی وی چې د احد دا غر اوچت کړه، نو دا به اسان وي. ځکه چې ما قرآن را جمع کو د څه نه؟ د سینو نه، په خلکو پسې ګرځېده وه. دویم د اډوکو نه، د سرمنو نه، په لرګو لیکلی شوی. په دې هر څه پسې زه ګرځېدم تر دې چې دا قرآن ما ټول را جمع کړو. بیا هغه مصحف یا هغه پاڼې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره وي تر دې چې هغه وفات شو، بیا د عمر رضی الله عنه سره وي تر دې چې هغه بیا وفات شو، بیا د حفصه رضی الله عنها سره هغه پاڼې وي. دویم جمع کېده د قرآن بیا داسې دي چې د عثمان رضی الله عنه دور چې کله راغی، خلکو اختلاف په روایتونو او په قراتونو کې شروع کړو. چا به دا وي چې زه قرآن ویم په قرات ته ابی بن کعب، چا به وي زه قرات ته عبدالله بن مسعود ویم، او په دې طریقې سره په امت کې اختلاف پیدا شو. نو عثمان بن عفان رضی الله عنه د اختلاف د ختمولو لپاره د ټول امت را جمع کړو په دې یو مصحف باندې. دا د عثمان بن عفان رضی الله عنه کار، او بیا د هغې نه یو څو نسخې جوړې کړې، مکې ته یې ولېږله، مدینه کې ځان سره وساتله، عراق ته، شام ته، او داسې د نسخې خورې کړې چې قرآن به په دې روایت او په دې لفظ سره به ویلی کېږي چې هغه اختلافات ختم شي. نو قرآن په څو مرحلو کې جمع شوی دی؟
پوری بدو نسنگ دری مرحلی کمی وی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کی پسینو دا عثمان حکم را جمع شو فرق دا عثمان و دا ابو بکر کی سری نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زمانے کے قرآن را جمع شوے دے دا مختلف زینونا دیسی جواب بکوئی دا عثمان رضی اللہ عنہ پر دور خلافت کی قرآن شتی مصحف را جمع شوے اختلاف پر روایتونو پر قراتونو کی دے نو اگر خلق پر یو مصحف پانی را جمع کرو چی دیتا مصحف عثمانی ہر چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کیوں اگر در سڑو پر سینو کی پروتو در مؤمنانو پر سینو کی بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم او سم مبارکی دی آگا سینی چی بھائی کی دن قرآن پروتی او بھائی کی علم پروتی او بھائی کی حدیثون پراتی دا سینی سینی کسوک سینہ ٹپوئی چی سینہ زما دا نو سینہ دا ٹپولو لائق آگا سینہ دا جی بھائی کی علم پروتی او باقی کی قرآن پروتی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا علم دا خواندانو پا سینو که اللہ دا آیتون پراتی دا وہ سر ہے کہ کسوک دا ہوئی چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی دا قرآن سپا ڈوکو سپا لرگو سپا سرمنو سپا سینو کی دینا بس سے ایشوئے نہیں نا دا نیشی کے دی کہ دا انسان نے آیت نمیری او دا انسان دا ذہن نے آیت نم اوزی اللہ سبحانہ وتعالی نخون ایری او اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن دا حفاظت زمواری اغسطر سنگا آغا اللہ دا دی امت تا پارا پا آغا مصحف و قرآن بانی بیا رازی کی گی چاگا نمگڑے نیشی کے دی نزکر دا قرآن اقشان را جمع شاید اسم چی نازل شاید او دلیل پا دی باندی دا دے چی دا کم قرآن چی ابو بکر صدیق را جمع کرده یا عثمان دام دقا و کم چی بسینو کیو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت تا بسی مسلم کے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتوی چی یا ابا المنذر عبی بن کعب مشہور قاری دا بصحابہ کرامو کی وی ماتوی چی یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک آظم ابو المنذر پا قرآن کی تتا دا آغا آیت پتشتی چی آغا پتولو کی عظیم آیت تی وی موتی چی اللہ و دا اللہ رسول تو پتی وی بیرتو وی موتی چی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی موتو وی فضرب فی صدری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان بدی سینے کی لاسی گزار راکو وی ماتوی چی واللہ لیہنک العلم ابا المنذر ابو المنذر دا علم دیتا تا مبارکش دا سناشنا علم دیتا سن نو دیزی گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگتا ہوئی دا اللہ دا کتاب کم آیت دا طولنا عظیم آیت تی نکا پیغمبر تا پتہ ہے چی دا پسینے کی پورا قرآن نہیں بھائی دیدی تا پوس نکو لیکن چی کیدی شاک آیت دا تیاد نہیں خدا دا پسینے کی پورا قرآن پروت تے ذکر تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پوس کی چاکت کم آیت تی اللہ پا کتاب کی پوشوی تا سبری نو دا پسینے کی دا کتاب پروت تے ہم دا قسینو نبیا ارستے چی دے آغا راجمہ شوے دے نو اشکال نشتی دا روی چی یاسین دا قرآن زرشو او قرآن راجمہ شوے نا قرآن خو راجمہ شوے او کد نور چا پسینو کی ہو کنو او وقت بھی لگے دے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسینو کی خو راجمہ شوے اللہ راجمہ کر داغین بعد امدق کرور سوال کردے دے چی دا خبر منگا بار بار اورو دا علماؤنا حدیثونو کم کتری دے چی قرآن با دا قیامت پورز سپارش کی دا خپل ملگری دا پارا او چاچی پی عمل کرے آئے دیس حدیث تی چی دا قرآن با دا آگا چا خلاف گوئی ورکی چی چا پی عمل نہیں کرے الجواب اول خود دا خبر یاد ساتی چی پا صحیح حدیثونو کی دا خبر ثابت دا چی قرآن با سپارش کی دا آگا چا دا پارا چی چا پی عمل کری چا تلاوتون کری چا یاد کری چا پی زان پو کری یہ طول دا پارا سپارش کی ابو امامہ الباہیلی رضی اللہ عنہ مشہور حدیث تے صحیح مسلم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت
شفیعا لاصحابه د قرآن تلاوت کوي دا به د قیامت پر ورځ د خپل ملګري دپاره سفارش کوي. او بل حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی په نورو کتابونو کې هم شته الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قرآن او روجه دا به د قیامت په ورځ سفارش کوي د دغه بنده دپاره چا چې پې عمل کړی. نو قرآن به الله ته دا وایي چې یا الله منعته النوم باللیل، یا الله زما د لاسه د شپې د ده خوبونه نه دي شوي. ولې؟ تلاوتونه یې کول. نو چې قیامت په ورځ موبایل وایي چې دی زما د لاسه د خوبونه خراب دوی ټوله شپې پکې ګن بلا کته. نو بیا به الله لاسه جواب ورکړي. یو دا انسان دی چې د ده خوب ګډوډ شوی دی د تهجدو د لاسه، د ده خوب نه کېږي د تلاوتونو د لاسه. صحابه کرام مبارک کې راځي رضوان الله علیهم اجمعین چې سحر له به هغوی راووتو د کورونو نه مانځله به رالو دا مخونه به د هغوی ځي او هغوی به دا پټوله دا خبره چې موږ نه څوک خبر نه شي چې موږ د شپې عبادت کوو. بلکل به هغوی دا خبرې چا سره نه کوو، خو الله به د هغوی په مخونو راښکاره کول. دا کوم سړی چې د شپې تهجد کړي نو یو نښه د مخ دی، یو نښه اگر که نښې نورې ډېرې دي، یو نښه دی چې د مخ زیړي چې خوب یې نه شي. او بعض علماو د آیت په تفسیر کې دا ویلي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود چې د دوی په مخونو کې نښې دي د سجدو د لاسه نو وایي زیړوالی، مراد ته وایي زیړوالی د مخ. ځکه چې څوک د شپې ډېرې سجدې لګوي الله ته نو سهار له د مخ صحیح زیړي. نن سبا چې راپاڅي استرغلونه یې دومره ښه جوړ شوي او لمونځ دې پکې تللی او بیا وایي دا ورځ مزېداره نه ده او خبرې یې ډېرې مه کوه کنه دماغ مو خراب دي او د یو سره جنګ او د بل سره کنځلې. وجه د هغې دا دی چې د شپې چې د وده کېدو ټیم و دی په موبایل کې لګیا، بیا چې کله د عباداتو ټیم شو د مانځه ټیم شو دی وده شو. حدیث کې راځي چې څوک سهار مانځه له راپانیسي نو دی به راپاسي په داسې حال کې چې کسلان به یې سست به او خبیث النفس دا نفس به یې ډېر بد بدي ګډوډ به یي ټول ورځ به دې دغه شان ګډوډي. نو خبره مې دا کوله چې داسې بندګان د الله شتي چې قرآن د هغوی خوب خراب کړی، داسې بندګان د الله شتي چې قرآن د هغوی خوب خراب کړی. اوس زه په دې لار باندې راتلم اوس دې مانځله او زما سره خوا کې یو ځوان هلک روان و یېرې ټول 14 کالو او قرآن یې وي په یې لاره یې مراجعه کړه. اوس دلته ته واورې نه مراجعه د قرآن یې کوله بس سم خوند یې راته راغی. باید دا اوس د دې ځوانۍ ته وګوره او د دې عمر ته وګوره، شوق دی د قرآن سره دی خپل سبق په لاره باندې. نو بعض د الله بندګان داسې دي چې هغوی د قرآن سره دا تعلق دی. زما دا بعض خبرې زه لږې ډېرې سپینې کوم خو دا د اصلاح دپاره ده. یو وخت پورې به داسې و چې به دې ګاډو کې به که تاسو خیال کړی داسې تلاوت به سړي ډېر اورېدو، چېرته بیان به یې اورېدو. اوس د هغه خبرو کمی دی په ګاډو کې تلاوتونه بیانونه د هغې کمی راغلی ځکه چې ګاډي تو خېږي اوس موبایل ټچ کېږي د څه سره د ګاډي سره بیا فیسبوک ښه په تیز اواز کې ګوره او یا ښځې ته یې میلاو کړو قصه راواله یا ملګري ته یې میلاو کړه لکه اکثر دلته د ټکسیان ویلی شي غوږ کې شی پروت یو کړله لکه هېڅ سوچ یې نشته چې راځي چې څه یم د دې به ما سره څه کېږي حساب کتاب. زه ورځ د یو سره ناست یم چې زه ورسره کېناستم د غوږ نه تارونه مارونه لري ما ته ستړي کېږئ نه بس ټیم پاس کړې نو ما د دې په ځای کې ته چې تلاوت اورېدې روزانه تا به څومره قرآن د اوسه پورې ما یاد کړی روزانه دې اورېدې قرآن تا به ما د اوسه پورې څومره سپارې یادې کړي د یو شیخ بیان دې لګولی شتي پکې دي چې خو هغه لږ دي
نو قرآن اورېده دا ګوره په ګاډو کې اورئ په کمره کې اورئ په موبایل کې لګوئ ځان ته تلاوتونه خپل صحیح پوخا به یو سړي دا ووي خصوصا د مشرانو وایي زموږ ژبه په قرآن نه راوړي ولې وایي موږ چې د قاري صاحب سره نه یو ناست یا په کلي کې مدرسه نشتي مولوي صاحب نه و بیا هم دا وزري ګورې څه نه څه برابر دی اوس چې په دې دور کې یو سړی قرآن یې زده نه کړي او قیامت پورې الله ته ووایي یا الله اسباب نه اسباب نشتی دقه موبایل کې راکوز کې پوره قرآن سره د تلاوته اوروي زده کوئ اوروي زده کوئ اوروي زده کوئ ترجمه به کې میلاوي تفسیر به کې راکوزي د کم عالم درسونه چې دی خوږه به کې مچولی کېږي په دې کې هم ته دا وایي چې ما سره اسباب او لاره ورته ګرانه وه زه ورته نشم رسېدی مخکې خو به ته یو جومات ته تلې یو علاقې ته به تلې د علم زده کولو لپاره اوس خو علم تا سره جیب کې پروت او بیا هم نشي زده کولی بل ما سره داسې یو ملګري رابطه وکړه او تقریبا وی چې 4 سپارې مې یادې کړي دي یا 3 نیمې دومره خوشحاله شو دا زه نه منم چې نه یادېږي ما ته به ګوره دا خبره قطعا نه کوي چې ما ته نه یادېږي دا زه نه منم دا بالکل کمزوري خبره ده دا غلطه خبره دا منم چې یادو مې خو کمزور یم پکې دا منم کیدای شي دماغي کمزوري ذهني کمزوري نوې د قرآن د یادولو سره رالګېدلی د پاوله کې به کمزور دا منم خو دا نه منم چې ما ته نه یادېږي بالکل ما ته نه یادېږي دا زه نه منم څوک چې یادوي هغه یادولی شي څوک چې کوشش کوي هغه ختمولی شي نو دا قرآن به سفارش کوي د دغه ملګرو لپاره چې د چا خوب د دې قرآن د لاسه خراب شوی دی د چا پروګرام د دې قرآن د لاسه خراب شوی دی چا دا نور هر څه پرېښودي د دنیا د مزي او د قرآن را مخکې کړی دی دا قرآن به ورله سفارش کوي خو دا ورور وایي چې داسې حدیث شته چې دا قرآن به د هغه سړي خلاف ومي چې چا پې عمل نه دی کړی دا ډېر د یېرې خبره ده ګورې دا خو د خوشحالۍ دی چې د قرآن سفارش کوي د هغه چا دپاره چا پې عمل کړی تلاوت یې کړی ځان پې پوه کړی چا چې د قرآن نه هجرت کړی دی نه یې اوري نه یې تلاوت کوي نه پې ځان پوه کوي نه پې عمل کوي هغوی دې دا حدیث واوري امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والقرآن حجة لك او عليك قرآن یا دلیل دی ستا دپاره یا دلیل دی په تا باندې دې کې ورور د سوال جواب وشي چې او دا پې دلیل دی په دې خبره قرآن ستا دپاره دلیل دی ستا دپاره دلیل دی داسې مطلب ستا دپاره به الله ته خبره کوي چې الله وی به په تا دلیل دی څنګه یعنې د قیامت په ورځ به الله ته دا وایي چې او یا الله دا عمل نه دی کړی د نه دی راغستی قرآن د تلاوت نه دی کړی د پې ځان نه دی پوه کړی او ځکه یو حدیث کې داسې راځي غوږ ورته کېدی ګوره امام ابن حبان راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قرآن شفاعت کوونکی دی او شفاعت به قبلی من جعله امامه قاده الى الجنه څوک چې د قرآن نه خپل امام جوړ کړي څه معنی د امام جوړ اب دې پسې ورپسې مطلب څه دی یعنی قرآن پیشوا دی چې څو ته ښي دی پې عمل کوي قاده الى الجنه چې قرآن ستا امام شو دقه امام مری بوزي جنت ته ومن جعله خلف ظهره او چا چې قرآن ویشتو شاته د ویشتو مطلب دا دی چې عمل نه کول تلاوت نه کول یادول نشتی پول پې ځان نشتی هېڅ هم نشتی ساقه الى النار هم دقه قرآن به جهنم ته بوزي نو دا خوازی دلیل دی خوازی دلیل دی په دې باندې چې قرآن صحیح ده د هغه چا دپاره به ګویي کوي چا چې ویلی د عمل پې کړی دی او په هغه چا باندې به ګویي کوي چې چا پې عمل نه دی کړی ویلی نه دی او ځان یې پې نه دی پوه کړی دا ورو سوال کړی دی چې زموږ په معاشره کې چې کله واده او نکاح تړلی کېږي
نو د الک د طرف نه د هغه څوک مشر ناسي ځکه چې د عاداتو د عرف مطابق الک له حیا ورځي د دې نه چې دی مخامخ شي د خپل سکر سره د ایجاب او قبول لپاره چې زما لور د قبول دی نه دې نه غله حیا ورشي نو زما نکاح هم دغه شان شوي دا نکاح به صحیح چې زه پکې نه وم زما د طرف نه پلار یا طرف بل ناسي الجواب اول خو یعنی زه د دغه معاشري صفت کوم او په دغه معاشره پسې ارمان کوم چې هغه نږدې ختمېدو والا چې په کومه معاشره کې یعنی الک له حیا ورځي د خپلو مشرانو نه د واده په مسله کې یو سړی به وچې ولې حرام دي څه دا داسې به زر دا ټکی راواچي ولې حرام دي څه نه حرام نه دي خو بعض خبرې د ادب او د حیا سره تعلق ساتي دا زموږ په معاشره کې د وسه پورې اوس کمه شوه او نږدې ورته پورې ډېر زیاته و چې دا کېدی نه شو چې د واده هلک دی په خپله نکاح کې کېږي که نه کېناستی شو نه شو کېناستی حیا به وه څه درانه خلک وو زموږ والد صاحب د الله وبکي هغه به ماته وي موږ به د خپل پلار په مخ کې ویښته نه شو موږ ځولی ویښته به موږ نه شو موږ ځولی ځکه چې موږ له به حیا راتله چې دی به اوس ووایي چې دی دومره لوی شو چې زما په مخ کې ویښته به ځي او وی د واده خاوند به و بچي به یې مو دې پلار به راونی و به ورته کار شو وبه و د ښځې په مخ کې خو هغه به مجال نه و چې غږ یې کړی داسې درانه او حیاناک خلک د مور پلار په مخ کې به ښځې ته اواز نه کوو دا نه دا کار حرام دی یا دغه دی بیا که خبره ځم دا د حیا او د ادب سره تعلق ساتي د مور پلار په مخ کې به ښځې ته ولې اواز نه کوو حیا به ولې ورتله شرم به ولې ورته جو دا مشران ناستي زه ښځه یم چې مور پلار به کور کې ناست و د هغوی د ناستې ټیم دی به کمرې ته نتو حیا به ولې ورتله چې دا مشران ناستي اوس به دوی وي چې دی دومره لوی چې زموږ په مخ کې ځي ښځې غواړي دا ښځه به د خاوند خواله نه راتله مړې که خو دا به نه راتله هغې له به حیا ورتله د خوا اخېستار ده او داسې نورې ډېرې خبرې او نن سبا چې حالات ویني د دې خلکو د دې ځوانانو چې یو سړی د مور پلار په مخ کې پروت او سندرې یې لګولي او فلم یې لګولی او ډرامه کې دا وشو دغه کې دا وشو دغه حیا د کوم ځای نه راسي او د مور پلار په مخ کې د ښځې سره هغه خبرې کول چې هغه مناسب نه وي او یو خو د کار خبره ده د فایدې خبره سړی ښځې ته وکړي داسې وکړه داسې وکړه تا ته ما ویلو تا ولي دا عامې خبرې خو چې یو سړی د مور پلار په مخ کې د ښځې سره د مینې محبت خبرې شروع کړي او ګپ شپ ورسره لګوي لکه حیا پکار دا مشران دي دې ته وګوره یعنی پلار ناست دی او د ټلیفون مې نو کړی ګپ شپ چا سره لګي ښځې سره او غریب ځان له ناست ګوره حیا کم ځي ته ورسېده مور غریبه ناسته دی د ښځې سره ګپ لګي او هغه ځان له ناسته او بیا به زه ولې حرام دي نوره مسلې د دین نه زده کړي خو دې بعضو مسلو کې بیا ځان تکړه تکړه کړي نو دا خبره د ورور صحیح ده چې زموږ د ټولو په معاشره کې د نږدې وخته پورې داسې وه د پښتنو معاشره کې دا د نه منلو بلکې دا پرېږده موږ چې کوم یعنې اورېدلي ده او بعض هم لیدلي دي چې د واده هلک به هفته هفته به کور ته نه راتو نو دی به کور ته ولې نه راتو ځکه چې هلته کور کې خپلوان را جمع شوي دي ترور راغلی ده ماما راغلی ده کاکا راغلی دی تره راغلی ده بل راغلی او د دوی په مخ کې به دی د جنۍ کمرې ته څنګه ځي نو دی غریب به ځان له 3 ورځې 2 ورځې دا به بهر چې کله به دا مېلمانه ټول خواره واره شو قصه به دا بیا به دی راښکاره شو نو په هغه چې به راښکاره م شو نو د مور پلار د پاسېدو نه مخکې به پکې بعض د کمرې نه بیا وځي چې هغوی مې دلته ویني دا بس خبرې صحیح ده چې شریعت کې یعنی ناروا نه دي خو دومره ده چې بس دا د حیا سره تعلق ساتي ضرورت دی حیا ته او دروند خوی ته نو دا ورور وایي چې زه په خپله نکاح کې نه وم او زما له طرف نه پلار او نکاح وشو دا به جایز یو که نه الجواب
وکالت عقد د نکاح کې دا بالکل جایز دی. وکالت څه ته وایي چې د خپل طرف نه وکیل وټاکي. نو که چېرته یو سړی په خپلو خپلوانو کې لازم نه دی چې پلار دی، لکه یو سړی دی رور یې وکیل کو، تره یې وکیل کو، ماما یې وکیل کو، بل څوک یې وکیل کو، دا جایز دی. یا لکه بغیر د وکالت نه علاقه کې یو عدد دی چې د هلک د طرف نه پلار کېږي، نو دا په دې عرف کې دا وکیل دی یا رور کېني یا تره کېني، نو وکالت بالکل جایز دی او په دې سره نکاح صحیح ده. لکه هسې زه به یو خبره ذکر کړم، کله نه کله داسې چې سړی لري یا په سفر باندې یا بل څه وزري، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره عمرو بن امیه او ابو رافع دا دواړه هغه وکیلان کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام حبیبه سره واده وکړو، په کوم ځای کې وه؟ حبشه کې. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې. نو بس حالات په سړي داسې راشي چې سړی لري دی او نکاح کول غواړي، او یا یې په هغه ځای کې یو وکیل جوړ کړي، نو بیا هم نکاح چې دی هغه صحیح ده. والله اعلم. دا یوې خور سوال کړی دی چې زمونږ یو خپله د وی هغې پلار مسافرۍ له بهر ملک ته تللی او کله چې هغه مسافرۍ شو نو د دې جنۍ نیکه راولګېدو، د پلار دا جنۍ یې واده کړه، یو داسې هلک ته د نوسۍ واده کړه، داسې هلک ته چې د جنۍ پې هم راضي نه وه، او نیکه دا وی چې د پلار اجازت ته پکې څه ضرورت ته، زه د هغه پلار چې زه پې راضي یم هغه پې راضي دی. پلار ته چې پته ولګي د هغه هم په دې راضي ده چې څنګه د زما دا لور پلاني له ورکړې ده. بیا چې کله پلار راغی ډېر وخت بعد، نو بیا هغه خبرې اترې وشوه، هغه جنۍ هم راضي شوه چې صحیح ده، بس چې څه شوي دي هغه شوي ده، او پلار هم راضي شو چې څه شوي دي هغه شوي دي، خو ډېر وخت بعد. سوال اوس دا دی چې دا واده څنګه و؟ دا صحیح و؟ دویم سوال دا دی او دا څومره کلونه چې زموږ په منځ کې تېر شوي دي مخکې د دې نه چې موږ پرې راضي شو، د دې به څه حکم وي؟ الجواب، اولنی خبر دا یاد ساتي چې د نکاح په شروطو کې یو شرط دا دی چې بغیر د دې نه ګوره نکاح نه صحیح کېږي چې ښځه او خاوند راضي، هلک او جنۍ به راضي په دې باندې. پلار له او د هغه نه علاوه که هر څوک ته ولي مشر هغه له نه دي جایز چې هغه یو جنۍ چې بالغه یي، عاقله یي، هوښیاره یي، هغه په زور واده کړي او د هغې دغه ځای دغه کور نه یې خوښ. او دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه جنۍ دا پیغله د خپل ځان په باره کې ډېر حقداره ده، دې نه به اجازت اخیستې کېږي. او دغه شان حدیث د خنسا رضی الله عنها، د هغې پلار د خنسا پلار رالګېدلی و، د خنسا یې واده کړی و او د هغې دغه ځای دغه رشته نه وه خوښه، راله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، په صحیح بخاري کې روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نکاح باطله کړه چې دا پې نه راځي. نو کله چې د عقد د بغیر د جنۍ د رضا نه وشي، نو دا واده د نکاح صحیح نه ده، د نکاح صحیح نه ده. دویمه خبره، دویم شرط د نکاح دپاره هغه دا دی د جنۍ دپاره چې د ولي اجازت وکړي او یا د ولي وکیل. او حدیث کې راځي، امام ابو داود راوړی لا نکاح الا بولي، د زنانه نکاح نه کېږي مګر د ولي په اجازت سره. نو د زنانه په واده کې د زنانه رضا هم شرط دی او د ولي رضا کېدل هم شرط دی. او ولي څوک دی؟ نږدې ولي هغه پلار دی، بیا دا نور راځي. نو دا نکاح دا کومه چې دا خور یادوي دا صحیح نه ده، د دوو خبرو د لاسه. کوم خبرو د لاسه؟ جنۍ نه ده راځي، ولي نه دی راځي، نیکه له، تره له، رور له، دوی له نه دي جایز چې د یو جنۍ پلاري او دوی دې راولېږي هغه دې واده کوي. ولي او موږ تاسې هم پته د هغه راځي که نه، د هغه نه به تپوس کړي. حدیث مطلب چې موږ ته پته چې هغه راځي.
نو دا نکاح صحیح نه وه. اوس به څه کوي؟ وایي چې اوس هلک کوم هلک سره چې واده شوی دی جنیب هم راځي ده اوس ځکه چې دومره وخت پکې تېر شو او هغې پلار هم راځي دی. نو اوس دا دې وکړي چې دا عقد دې بیا نوی کړي، د نکاح د عقد دا دې نوی کړي او بیا دې پکې ایجاب او قبول شي، د نکاح دې نوي کړي. انشاءالله په دې سره به د دوی دا مسله حل شي. دا څو کاله چې تېر شوي دي د هغې به څه کېږي؟ امید دی چې الله به ورته د هغې بخښنه کوي، ځکه چې د دوی دا ګمان و چې دا عقد او دا نکاح چې دا څه دی صحیح ده او علم ورسره نه و. انشاءالله الله به ورته دې بخښنه هم وکړي او دا کوم بچي چې په دغه وخت کې شوي دي د دوی نسبت به هم دوی ته کېږي. دا ورو سوال کړی دی چې د ماعز رضی الله عنه د رجم واقعه ما واورېده، دغه صحابي چې هغه رجم کړی شوی. سوال دا دی چې دی په کوم کال کې رجم کړی شوی دی؟ یعنې د هجرت په 2م کال دی رجم شوی دی. الجواب ماعز رضی الله عنه دا ناشنا صحابي دی، ماعز ابن مالک الاسلمي رضی الله عنه. داغه صحابي دی چې په خپل اقرار کړو چې ما زنا کړی او توبه یې ویستو، اوس ناشنا توبه یې ویستو او واده و ځکه رجم کړی شو. او دا فایده ده ساتي چې اول مرجوم في الزنا في الاسلام هو الصحابي ماعز بن مالک. اولنی سړی چې په اسلام کې رجم کړی شوی د زنا د لاسه هغه ماعز ابن مالک رضی الله عنه. کوم کال کې نو د دې تحدید نه دی راغلی په حدیثونو کې چې دا کوم کال، خو صرف دومره ده چې خبره یعنی احتمال دا دی چې د 9م کال کې یا د 9م کال نه لږ مخکې د هجرت 9م کال کې ماعز هغه رجم کړی شوی دی. دلیل په هغې باندې دا دی، دلیل په ته ذکر کو. په صحیح مسلم کې د ماعز رضی الله عنه د رجم دا واقع شته، په نورو کتابونو کې هم شته چې ماعز راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله طهرني ما پاک کا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تباه شي، ویحک هلاک شي، لاړ شه بس توبه وباسه الله ته واپس شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اوس په ځان پرده واچو. قال فرجع غیر بعید، واپس راغی لږ وخت بعد وی یا رسول الله طهرني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لاړ شي توبه وباسه استغفار بیا راغی لږ صاحب یا رسول الله طهرني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لاړ شي بیا سلورم پیر چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فیما اطهرها د سند پاک، یعنی خبره څه ده کوم ګناه ده ګناه راته وښایه. هغه ورته من الزنا، زنا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابیه جنون، ملګرو ته یې سړی لیونی شوی خو ماعز رضی الله عنه ښه سړی دی. ګوره کله د نیک انسان نه هم خطا او ګناه وشي ځکه چې انسان کمزور دی، خو هغه داسې نیکان خلک نه وو لکه چې ګناه ته وشو بیا بس نور پسې بیا کوه. نه هغوی نو ګناه کیدی شو د هغوی نه ځکه چې انسانانو صحابه کرامو چې ګناه به ترې وشوه ځکه به د هغوی ګناه وه بس، او بیا به ټول عمر له په دې پښیمان او په څه طریقه به معاف کېږي او الله به څنګه راضي کېږي دا به د هغوی سوچ. یو سړی چې په خپل راضي پیغمبر خواره چې ما رجم کړه ده به همسې ایمان یې کوي. ابیه جنون دا سړی لیونی خو نه دی، نه صحابه کرامو یا رسول الله لیونی نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا شرب خمرا کې دي شراب اسکري په نشه کې. نو فقام رجل فاستنكهه، یو سړی پاسې د خولې ولا بین کړ. وینه یا رسول الله شراب یې نه دي څکلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ازنیت، زنا دې کړې ده؟ وی او زنا مې کړې ده. فامر به فرجم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو دی رجم کړی شو. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا ووی کله چې دی رجم کړی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته دا ووی چې استغفروا لماعز، د ماعز دپاره بخښنه غواړي. ملګرو دا ووی غفر الله لماعز ابن مالک، الله دې وبخ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لقد تاب توبة لو قسمت بین امة لوسعته،
ماعز داسې توبه ویستې لکه په یو امت چې تقسیم کړه دغه ټولو به پوره وي د پوره یو امت به د توبه قبولی شي د توبه به د هغوی کافي مقصد څه دی بیا وایي چې یو زنانه راله د غامیدي قبیلې د ماعز د قیسې نه څه وخت بعد وی هغې وایي چې یا رسول الله ما پاکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کړه او بیا راله یا رسول الله زنا مې کړې ده په خېټه مې بچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کړه وایي چې دی وشي بیا راله بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې پی دی وسکي او 2 کاله پورې چې به خپله روټۍ خوري بیا راله او بیا امر وشو بیا څه شوه هغه رجم کړی شو هغه غامیدي قبیلې والا زنانه هغه هم رجم کړی شو یو سړی وایي چې په دې کې څه دلیل دی دا خو قیسه وختمه شو دلیل دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنانې چې کله واپس کول یو څو پیرې د غامیدي قبیلې والا ورته وی یا رسول الله ښکاري داسې لکه د ماعز په شان چې مې واپس کړې راواپس کړې د دې نه دا واضح شو چې د ماعز قصه د دې نه مخکې ده او دې ته نږدې ده نږدې ورته په دې رځ کې چې هغې دغه د یاد او د دې نه مخکې ده خو واضح ده او دا یقیني ده چې دا غامیدي قبیلې د زنانه چې د په 9 کال کې رجم کړی شوې نو نتیجه دا راووته چې ماعز کم کال کې رجم شوی 9 کې یا د 9 نه لږ مخکې همدقې خوا کې دی والله اعلم دا یو روز سوال کړی دی او دا ناشنا خبره ده وی دا بعض خلک وایي چې پیغمبر ویلي دي چې سعودي عرب ته صرف حج او عمرې له ځای او کارون له مه ځئ او بیا به تاسو دې خلکو ته دا خلک بد اخلاقه دي بیا به ورته کنځلې کوئ دا خو په دې څو بیانونو کې منځ منځ کې بمارات کړی خو دا یو ورور سوال کړی ده نو چې د سوال جواب کې به راشي نو دا خبره صحیح ده الجواب دا د پښتنو جوړ کړی شوی حدیث دی دې ته مډرن پښتون وایي د پښتنو جوړ کړی شوی حدیث ته پښتانه پرې عمل نه کوي چا چې جوړ کړی دی هغوی پرې عمل نه کوي جاز کې به ناسي وایي زه به د سعودي عرب اخیستې او په جاز کې به دا حدیث مزدورو له مسې او را رواني او بیا چې راوړي 2-3 ورونه نور راولي وایي مزدورو له مسې بیا ټول خاندان راواړي 80 کاله عمر یې پروت وي بابا نه ځي کلي ته یاره به ګورو که لږه او دا حدیث کې راغلي چې ګورې دغه له به نه ځي مزدورو له د کوم ځای نه دا حدیث راوړی دی دا خو نه سرشتو نه خپېشتي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تپلي الله نه یره پکار بله دا چې د سعودي عرب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و چې هغوی سعودي عرب ته مسیح په هغه ټیم کې خو به دې علاقو ته به حجاز وي نجد به وي دا خو به علاقې په دې مشهور دي داسې ملک نه و چې سعودي عرب به ورته ویلی کېږي وروسته سعودي عرب بیا یو ملک شو بله خبره ده چا دا خبره کړې ده چې دا بد اخلاقه دي ټول په چا ویلي او ظلم او زیاتې هر قوم کې ښه او بد دشتي ولې زمونږ پښتانه لرې به نه ځو دا دلته چې کم لږ مال ولا الله ورکړی دی په دوی کې دا کم چې ټیکهداران دي یا مشران دي د خلکو سرمنې نه دی ویستی دوی سره به څه کوي اوس دې سیمې یو حدیث جوړ کړي چې د پښتنو سره کار له مزې ځکه چې بد اخلاقي د خلکو سرمن وباسي صرف ورسره کم خایدي کول به یو داسې حدیث جوړ کړي دا پالتو خبرې چا ویلي چې سعودیان ټول بد اخلاقه دي شتي به کې بد اخلاقه خلک پکې ډېر موحدین دي دینداری به دې ملک کې دا څومره ملکونه چې اسلامي ملکونه په دنیا کې دي داسې دینداری لکه څنګه چې دلته دا یو اسلامي ملک کې نشته یو سړی به پلاني ځای کې پلاني انسانان کمزوري دي لږ ساعت مخکې ما د کوم صحابي قصه ذکر کړه اوس یې تېره شوې معز رضی الله عنه غلطي دې نه وشي نو دا خو څوک نشي ویلی چې دوی دپاره کمال دی او دا د ګناهونو نه پاک دي نو دا خبره چې پالتو خبرې دي یو وخت کې دلته هغه څه وخت کې چاپې اچولې وې ډېرې سختې هغه دیرو ته به ورننوتو دا پولس یو کس راته قصه کوله وي زمونږ یو انډیوال وي هغه شین ونده کې ډرام نه هغه دغه چې پکې لګي دا بیلټیانې وي پای کې پټ شي
وی هغه هم بیا دوه درې ورځې بعد موږ سره مجلس کې ناست ډوډۍ مو خوړه وي دا حدیث یې بیانوي چې مزدور وله بسې یې به ورته تفبرس په ډرام کې ناست وي یعنې دا حدیث چې کوم تاسو جوړ کړی دی خو بیا په عمل هم نه کوي ته خو دې له منډه ډرام ته کوز شوې چې ومې نه نیسي داسې پالتو خبرې د الله نه یره پکار ده دا معمولي مه ګڼئ په دې باندې ګورئ لوی جرم دا دی چې سړی په الله باندې دروغ جوړ کړي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اخرنی سوال به د ورور والو د پاڼې دلته پرېښودې ده او د دې خبرې جواب وکړو اگر سوالونه ډېر دي په دې به اکتفا وکړو دا روز سوال کړی دی چې یو کس راته د ملک نه ټلیفون وکړو چې زما پلار دی او هغه الله ورته د توحید عقیده نصیب کړې ده د سلفیت قرآن او حدیث تابعداري خو مونځ په کور کې کوي جومات ته نه ځي او وایي چې دې ټولو مریانو پسې مونځ نه کېږي کیرو خلکو ورته نصیحت وکړو خو هغه یې نه مني او هغه وایي چې زه د ابو حسان نه علاوه د بل چا خبره نه منم نو ته ورته نصیحت وکړه نصیحت دا دی ګوره اول خو الحمدلله چې الله سبحانه وتعالی چاته د کتاب و سنت عقیده نصیب کړي د سلفیت د توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري دا خبره یاده کوي چې د دې مطلب دا نه دی چې یو سړی ځان ته سلفي نه وایي یا ځان په یو مذهب پورې تړي یا ځان په یو تنظیم او جماعتونو پورې تړي دی به کافري دا خو موږ نه دي ویلي دا کافران دي زمونږ په ملکونو کې چې څومره امامان دي په جوماتونو کې د سلفیانو نه علاوه هېڅ چا دا نه دي ویلي دا کافران دي خو که چېرته تا ته یقیني پته ولګېده چې د پلاني جومات د امام چې دی د ده عقیده شرکیه کفریه ده بیا پسې مونځ مه کوه دا خو راته مخصفه نو سړی به دا وایي چې بدعتي دی موږ قانون دا ذکر کړی څو څو پورې دا سوال زموږ نه شوی چې بدعتیانو پسې مونځ موږ دا وایي چې بدعت په دوه قسمه یو هغه بدعت دی چې د هغې د لاسه سړی کافر کېږي په دې امام پسې به مونځ نه کړي لکه اوس یو سړی چې قبر ته سجدې لګوي بدعت یې وکړو که نه خو دا بدعت هغه بدعت ته چې سړی کافر کوي یا نور شرکیه خبرې کوي یو هغه بدعت دی چې هغې د لاسه سړی نه کافر کېږي نو دلته به څه کې دلته به کې دا که چېرته خوا کې بل داسې امامي چې هغه د ده نه غورئ بدعاتو نه پاکي یا بدعات یې د ده نه کمي او هغه جومات ته تله اساني نو بیا هلته منزله تله پکار ځکه چې څومره په تقوادار او په دینداره امام پسې مونځ کې دومره ستا د منځه به خوني او که چېرته دغه علاقه کې بل جومات نه یا بل جومات ته تله ګراني مشقت پکې نو بیا به هم په دغه بدعتي پسې مونځ کې هغه بدعتي پسې چې هغه په داسې بدعاتو کې واقع دی چې د هغې د لاسه کافر کېږي نه لکه مثال کې د منځه نه بعد اجتماعي دواګانې کوي او په دې تندي باندې د لاس یې ښوده نور داسې بدعات او خرافات د دې مړو پسې د ختمونه او په قبر باندې تلاوتونه او د اسقاطونه د هغه بدعات دي چې دې د لاسه سړی کافر کېږي نه او بل جومات نشته یا شتي خو هغې ته تله اسان نه دي نو بیا به هم په ده پسې شاته مونځ کوي موږ چېرته دا نه دي ویلي چې څوک چې ځان ته سلفیان نه وي دا کافران دي نه د دغه امامانو تفصیل دا بدعتیان دي اوس وګوره بدعت هغه بدعت دی چې سړی پې کافر کېږي نو که چېرته هغه بدعت کې واقع نو د هغه خپل مونځ نه کېږي نو شاته پسې د چا څنګه مونځ کېږي په خپلو ځایونو کې دې خبرې دلایل ذکر شي دویمه په داسې بدعت کې واقع دی چې د لاسه نه کافر کېږي ضرورت په وخت کې به د پسې مونځ کېږي او دا د دې رور د والد صاحب چې دی دا طریقه سراسر غلطه ده دا طریقه غلطه ده بلکې په کار دی چې لاړ شي مونځ وکړي او هلته خلکو ته نصیحت وکړي او دعوت وکړي چې الله دا وایي پیغمبر دا وایي دا منل پکار دي د قرآن او حدیث تابعداري پکار ده دا پکار دي او دا کومه طریقې چې ده نو دا غلطه ده دا صحیح نه ده الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو
په دې به اکتفا وکړو، د باقي سوالونو جوابات به پر روان نشست کې کوو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.